السلام علیکم ملګرو، زه یم سید خان او تاسو ګورئ پښتو ډریم سټوري چینل. ملګرو، نن بالکل په دې ویډیو کې چې کوم ده زه تاسو ته یو داسې ویډیو جوړوم چې کمې ویډیو نه تاسو بالکل فایده اخیستلی شئ. هغه ملګری چې سمارټ فون لري او په دې سره په دې موبایل کې فیسبوک، واتساپ او انسټاګرام هغه د رفتې چې کوم اپلیکیشن دی وي، نو بالکل دا ملګری زما دا ویډیو پوره چې واوري نو دا بالکل ته فایده اخیستلی شي، ځکه موږ خپله هم دغه شانتې فایده تیالو. نو نن چې کوم ده زه په دې ویډیو کې تاسو ته داسې یو اپلیکیشن در ښکاره کوم چې کوم اپلیکیشن په ذریعې سره تاسو یې 100,000 نه والی تر 25,000 روپو پورې چې کوم د میاشت ښه په مازې باندې ګټلی شي. تاسو که څه کاروبار کوئ نو بالکل هغه هم کولی شئ. نو بالکل تاسو چې کوم دا یو 15 منټه کار چې وکئ په دې موبایل کې نو ستاسو پیسې چې کومې دي بالکل حق حلالې پیسې چې دي هغه تاسو ته به میلاویږي او په دې کې هیڅ قسمه فراډ نشته. دا بالکل حقیقت دی، ځکه زه خپله هم هغه چې کوم یو کمپني زه تاسو ته وایم هغې سره کار کوم، نو تاسو هم کولی شئ. نو د دې ویډیو جوړولو مقصد مې دا ده، زه وایم چې زمونږ هغه پښتانه وروڼه چې موبایل استعمالوي نو نن پکار ده چې وخت داسې ده چې د انټرنیټ دور ده. ډیر خلک مونږ چې وګورو او په دنیا کې نو د انټرنیټ د لارې پیسې چې کومې دي ګټي، نو زمونږ پښتانه وروڼه چې کوم دي ډیر داسې دي چې دې خبرو نه خبره دي او بعضې داسې دي چې خبر دي خو هغې بیا په دې خبرو باندې چې کوم د زړه نشي تړی او دا شک کوي چې یاره دا به دروغ وي، دې کې څه حقیقت نشته. نو نن زه تاسو ته وایم ویډیو به لږه اوږدېږي خامخا، خو دې ویډیو کې به زه تاسو چې کوم دی مکمل په تفصیل باندې پویوم چې تاسو دې اپلیکیشن نه پیسې څنګه ګټلی شئ. نو ویډیو را سره مکمل وګورئ او بیا به چې کوم ده تاسو ته پته لګي. نو بالکل دا اپلیکیشن چې کوم ده ما را ډاونلوډ کړی ده، تاسو ته به هم وایم چې تاسو هم چې کوم ده را ډاونلوډ کړئ او پلی سټور کې ده. او دې دا اپلیکیشن چې کوم ده دا یو کمپني ده، دې سره چې څوک هم کار کوي نو دا چې کومه منافع چې تاسو ترلاسه کوئ کسټمر نه نو هغه کمپني وله چې کوم ده تاسو ته درکوي. یو بله د مزې وله خبره دا ده چې دا پیسې تاسو د جیس کیش یا د ایزي پیسې په اکاونټ یا د بینک په اکاونټ باندې هم اخیستلی شي. که تاسو جیس کیش اکاونټ لرئ تاسو دا اخیستی شئ، که تاسو ایزي پیسې اکاونټ لرئ بیا یې هم اخیستی شئ، که تاسو بینک اکاونټ لرئ نو بیا یې هم اخیستی شئ. تاسو به دا د بینک په اکاونټ او د جیس کیش په اکاونټ باندې دا پیسې څنګه حالې تاسو ته به څنګه میلاویږي دا ټول تفصیل به زه تاسو ته وایم. اول درته دا وایم چې تاسو به دې اپلیکیشن کې کوئ څه، تاسو به څه کوئ. بالکل دا اپلیکیشن چې کوم ده تاسو را ډاونلوډ کړئ، چې تاسو سره فیسبوک واتساپ وي نو خامخا چا سره چې سمارټ فون وي نن سبا خو هغه فیسبوک چې کوم ده ډېر عام ده، هر سړی چې کوم ده استعمالوي نو هغه به فیسبوک هم استعمالوي، واتساپ به هم استعمالوي. او چې تاسو دا شیزونه استعمالوئ نو بالکل تاسو دې اپلیکیشن نه ګټه اخیستلی شئ. دا اپلیکیشن چې کله کولاو کې نو دې کې به اول چې کوم د تاسو اکاونټ جوړ کړئ. ټیک ده، اکاونټ جوړول چې کوم د سیمپل دي چې څنګه تاسو اپلیکیشن کولاو کړئ نو هلته تاسو د نمبر ځای راشي، تاسو هغه هلته نمبر ولګوئ. ټیک ده، نمبر چې ولګوئ تاسو ته به یو کوډ راشي موبایل ته، هغه کوډ چې کوم د تاسو ولګوئ بالکل د واتساپ په شانتې ده. بیا به ستاسو اپلیکیشن چې کوم ده مطلب دا ده چې آن شي، هغې نه وروسته چې کله آن شي دقه شان به وي، هوم به وي، دلته به چې کوم ده کیټلاګ وي، دلته به آرډر وي، شیر به وي او پروفایل به وي. نو تاسو چې کله په کیټلاګ باندې کلیک وکړئ ګوره دلته بلا ډېر پروډکټ چې کوم دی هغه به تاسو ته په نظر راشي. دلته د زنانو وله پروډکټ، د نارینهو وله پروډکټ اپړې دي او دغه شانتې نور د بیډ چې کوم شیټ ته دا به هم تاسو ته راځي. پرېږدي اوس به تاسو وایي چې په دې کپړو باندې موږ څه وکړو. اصل خبره دغلته چې تاسو چې کوم دا په خبره باندې ځان نه پوهوئ نو بیا ویډیو چې کوم د سکیپ کوئ نو بیا وروسته تاسو ته اندازه نه لګي. بلا ډېر پروډکټ دي، تاسو وګورئ دلته په دې پروډکټو کې اوس تاسو به داسې کار کوئ چې کم یو پروډکټ هم د فیسبوک د واتساپ د لارې تاسو شیر کوئ نو تاسو ته به کسټمر راځي او هغه به چې کوم د تاسو سره خبرې کوي او تاسو به چې کوم د دا هغې باندې خرڅوئ او داسې نه چې تاسو دا پروډکټ په کور ته راوړئ، کور کې به ځان سکدئ. نه 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 نه،
بلکې تاسو هم دلته نه خرڅوئ شئ، تاسو به دا پروډکټ څنګه سیل کوئ. نو زه درته اوس وایم مثال دا دلته کپړې چې کوم دي 3 پیس ولا 2 پیس ولا کپړې چې کوم دي دا لیکلي په یو پروډکټ باندې زه کلیک کوم. تاسو په دې پروډکټ مثال چې کله کلیک وکړئ ګوره په کوم پروډکټ باندې هم وي تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ نو د دې ډیټیل چې کوم دي تاسو ته به مخ ته راشي. اوس د دې سوټ قیمت چې دا 1115 روپۍ قیمت ده او 90 روپۍ چې کوم د دې ډیلیوري چارجز دي. ټیک ده دا به تاسو کسټمر ته څنګه رسوئ دا زه اوس تاسو ته وایم. ښه تاسو چې کله دا کولاو کړو دا نو ګوره دلته تاسو ته اول چې کوم ده تصویر او دغه شانتې د دې شي څومره غدي دا به تاسو ته راشي ښه جي. نو دلته بره چې تاسو وګورئ د ډاونلوډ والا اپشن تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. دا کټلاګ چې کوم دا به ټول ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. دلته ګورئ دا ډاونلوډ شو. دې نه وروسته چې کوم ده کاپي ډیټیل تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا به کاپي شي تاسو سره. ټیک ده جی چې کله دا تاسو سره کاپي شي اوس دلته تاسو ګورئ 1115 روپۍ د دې قیمت ته. نو تاسو دې کې مثال چې 2100 روپۍ یعنی 2100 روپۍ چې کوم دی تاسو د دې قیمت ولګوئ نو 300 روپۍ په دې یو سوټ کې تاسو وګټلې. ډیر بره هم مزه ځکه چې تاسو اوله نه دومره قیمت ولګوئ بیا کسټمر چې کوم وي هغه چې راځي نو د زیات قیمت د وجې نه چې کوم دی هغه به ستاسو پروډکټ چې دا هغه نه علي ځي به چېرته بل سیلر سره به خبرې کوي. نو دا چې کله تاسو دغسې وکړئ ډیټیل چې کوم دی دلته تاسو سره مکمل دا دی راغلو. ښه اوس دا مکمل ډیټیل دی تاسو نور هیڅ مه کوئ بس دا خو تاسو کاپي کړلو. ټیک ده جی دلته نه تاسو تصویران چې کوم دی هغه هم ډاونلوډ کړو. د کافي لینګ چې کوم دا پروډکټ ډیټیل دا هم تاسو کاپي کړو. ټیک ده اوس به تاسو داسې کار وکړئ چې ها لاړ به شئ خپل فیسبوک ته. چېرته به لاړ شئ فیسبوک ته به لاړ شئ. فیسبوک ته چې کله تاسو لاړ شئ نو دلته ګوره دا د مارکیټ والا اپشن چې کوم ده زه تاسو ته وایم دا به خامخا ستاسو فیسبوک باندې راځي او که چېرته دا د مارکیټ والا اپشن تاسو ته نه راځي نو تاسو دلته هم لټولی شئ. ګوره دلته به هم وي دغه دلته ګوره مارکیټ پلیس چې کوم ده دا راځي. ها په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته ګوره د پنسل والا اپشن چې کوم راغلو سیل ورسره لیکلی دی په دې تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده جی دلته لاندې تاسو ته 3 اپشن راځي تاسو به آیټم باندې کلیک وکړئ. ښه آیټم باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به داسې کولاو شي بیا به دلته تاسو چې کوم د ایډ فوټو باندې کلیک وکړئ. ښه جی اوس دلته دغه پروډکټ چې کوم دی تاسو سره چې راغلو تاسو دا چې کوم دی په دې کلیک وکړئ دا ځان سره والئ. دا تاسو واغستل ځان سره مثال په تور ده. اوس دلته نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ چې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته ټایټل تاسو راغلو. اوس ټایټل که تاسو لیکئ نشئ بیل کلمه لیکئ ضرورت نشته کم چې تاسو کاپي کړئ دغه دغلته پیسټ کړئ. ټیک ده دا تاسو دلته پیسټ کړو. اوس دلته راغلو پرایز اوس هلته 1115 روپۍ نو تاسو به دلته اوس پرایز کم ولګوئ تاسو دلته پرایز ولګوئ 2175. ټیک شوله نو 300 روپۍ دا دي په دې یو پیس کې تاسو ته. اوس دلته ګوره مکمل دا چې کوم دی کټګرۍ دا تاسو را ټومیټک راغلو. ښه دلته تاسو کنډیشن چې کوم ده دا به تاسو کوئ او دلته به تاسو په نیو کنډیشن باندې کلیک وکړئ. بس دومره کار تاسو وکړو بل یو کار مه کوئ. بس دلته بیا بره دا نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک کړئ چې په دې کله تاسو کلیک وکړئ نو اوس دلته ګوره تاسو هغه ګروپونه چې تاسو جوین کړي دي کوشش وکړئ تاسو داسې ګروپونه ځان سره فیسبوک کې جوین کړئ چې کم د سیلر او د بوایز حوالې سره وي هغه چې کم خلک شیزونه عالي او خرڅوي داسې ګروپونه شته دي فیسبوک کې تاسو هغه چې کم دي ځان سره والئ. نو دا هغه ګروپونه تاسو دلته نه ځان سره سلیکټ کړئ. ټیک ده جی دا په دې کې تاسو 100 پورې ګروپونه چې کم دي کولی شئ مطلب دا چې ایډ کولی شئ 100 ګروپونه چې کوم دي تاسو دا پروډکټ 100 ګروپونو ته لیږلی شئ. ښه جي اوس دې نه وروسته تاسو به څه وکئ په پبلش باندې کلیک وکئ. په پبلش باندې تاسو کلیک وکړو ګوره دا به اپلوډ شي خو دا داسې نه اپلوډ کیږي چې تاسو پروفایل نه به اپلوډ شي یعنی ستاسو ملګري به ویني نه دا په مارکیټ کې اپلوډ شو. اوس مارکیټ کې دا اپلوډ شو تاسو ګوره دا دی دلته ګورئ دا ستاسو چې کوم دا لیسټینګ ده. ښه دا مارکیټ کې اپلوډ شو دا به خلک راځي دا پروډکټ به ویني
چې کله دا پروډکټ د هغې خوښ شي نو هغې به تاسو سره رابطه کوي د میسنجر د لارې. هغلته به تاسو چې کوم ده د پرایس خو تاسو هلسې هم دلته لیکلی ده، نو که تاسو خبره هغې سره جوړه شوه نو هغه به تاسو ته موبایل نمبر ټیک شوله او ایډرس چې کوم ده دا درکړي. تاسو چې کله موبایل نمبر ایډرس دا درکړي نو دې نه وروسته به تاسو داسې کار وکړئ چې واپس به تاسو لاړ شئ دې مرکز اپلیکیشن ته. دا اپلیکیشن تاسو پلی سټور نه چې کوم ده ډاونلوډ کولی شئ. ښه جي اوس به تاسو داسې کار وکړئ، مثال دا یو دا یو پروډکټ و، ټیک شوه. دا پروډکټ تاسو نه اوس مطلب چې کسټمر واغستو په 1175 روپۍ باندې ده او تاسو 2175 روپۍ باندې هغه سره کسټمر سره چې کوم ده خبره وکړه. اوس تاسو دلته ګورئ آرډر نو چې کوم ده دلته د چا پلاس ته په دې تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته ستاسو څونه پروډکټ دي تاسو دلته نه چې کوم دغه کولی شئ، یو دی دوه دي هغه څومره علي دا تاسو واغېستو ټیک شو. او دلته به اوس تاسو څه وکړئ، ستاسو چې کومه پروفټ ته تاسو هغه ولیکئ چې کومې پیسې چې ستاسو جوړیږي خپلې د کمپنۍ روپۍ نه د 1100 روپۍ دا به تاسو نه لیکئ، ستاسو چې کوم خپل پروفټ ته تاسو به هغه ولیکئ. اول به دلته نه تاسو سایز چې کوم ده هغه کې که دې کې د سایز ځای راغلو، بعضې پروډکټو کې راځي بعضې چې کوم فری وي سایز ټیک ده، نو دلته به تاسو خپل پروفټ 300 روپۍ ولیکئ ټیک شوه. دا چې تاسو ولیکل نو دلته به تاسو لاندې راشئ آرډر نو په دې به تاسو کلیک وکئ. چې کله په دې تاسو کلیک وکئ نو دا به کمپنۍ ته د دې موبایل نمبر د دې ایډرس چې کوم ده دا به کمپنۍ ته ورشي ټیک شوه. چې کمپنۍ ته ورشي نو 7 ورځو کې چې کوم د کمپنۍ به هغه ایډرس ته دا پروډکټ ولیږي او هغې نه به پیسې راوالي. ستاسو پیسې به راشي دلته ستاسو اکاونټ ته. دلته چې تاسو ګورئ ټوټل آرډر چې کوم ده دا 880 آرډر دلته ستاسو چې کوم ده آرډر وي دلته مونږ یو آرډر کړی ده مونږ سره هغه هم چې کوم ده راځي ټیک شوله. او دلته ستاسو پروفټ چې کوم وي هغه هم تاسو سره راځي. ښه کوم پروفټ وي دا ما یو سیل کړی وګوره دا دلته پروفټ چې کوم ده مونږ ته میلاو شوی و. او دلته به اوس وړاندې د بینک ډیټیل دي. ښه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بینک ډیټیل باندې. ایزي پیسه که چېرته ستاسو اکاونټ د ایزي پیسې وي نو دلته ستاسو هغه د ایزي پیسې ولا نمبر چې کوم ده ولیکئ. که ستاسو جیز کیش وي په دې کلیک وکئ دلته تاسو د جیز کیش ولا ولیکئ ټیک ده جي. او که چېرته تاسو د بینک ولا وي نو بالکل تاسو به چې کوم ده هغه هم دلته ایډ کولی شئ. ښه نو دلته چې ګوره ستاسو خپل اکاونټ کتلی شئ. دا ما خپل نمبر چې کوم ده ایډ کړی ده نو هغه مطلب دا ده چې مونږ ته به دې جیز کیش باندې پیسې راځي. چې کله د کمپنۍ والا هغه کسټمر نه پیسې والي نو د 1100 او 15 روپۍ به ځان سره کېږدي. مثال دا 300 روپۍ چې کومې دي دا به تاسو ته ولېږي. زما دا مقصد نه ده چې تاسو خامخا 300 روپۍ یا 200 یا سل تاسو پروډکټ ګورئ که ډېر قیمتي وي په هغې باندې زیات تاسو چې کوم ده خپل منافع چې کومه ده لګوئ. که چېرته داسې وي چې لږ د کم قیمت ولا وي تاسو کمه منافع لګوئ ټیک ده. که تاسو ورځ کې مثال 10 پروډکټ سیل کړئ نو دا ستاسو په 300 کې خو 3000 روپۍ ورځ شوه. زه 3000 هم تاسو نشئ ګټئ چې 1000 روپۍ ورځ هم مثال تاسو وګټئ نو بیا هم تاسو 30,000 روپۍ میاشت چې کم ده وګټله. دا خو په فیسبوک شو. اوس په واتساپ هم تاسو چې کوم د داسې ګروپونه جوین کړئ څنګه چې فیسبوک کې دا ګروپونه ما تاسو ښودل دا په واتساپ کې هم وي. په واتساپ کې تاسو ګروپونه جوین کړئ او بیا دغه چې کوم دی په هغه ګروپونو کې تاسو شیر کړئ نو هلته نه هم تاسو ته کسټمر راځي تاسو سره به رابطه کوي. او تاسو په واتساپ کې دا ګروپونه څنګه جوین کوئ که چېرته تاسو دا معلومات کول غواړئ نو بالکل تاسو مونږ سره چې کوم دا په کومنټ کې رابطه وکړئ په هغې به هم مونږ چې کوم دا یو ویډیو جوړه کړو نو بیا به تاسو چې کوم دا مونږ تاسو ته هغې ویډیو کې ووایو چې تاسو د واتساپ ګروپ چې کوم دا څنګه جوین کولی شئ. ټوله طریقه به درته مونږ پکې وښیو. او زه امید کوم چې زما د ویډیو به تاسو خوښه شي ځکه ستاسو د فایدې دپاره مې جوړه ده. که ویډیو ستاسو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مونږ په دې چینل باندې چې کوم د کارټونو والا ویډیوګانې شیر کولې هغه کې لږ شانتې مونږ سره ستونزه راغلې ده. انشاءالله کوشش به کوو هغه ویډیوګانې به هم ډېر زر راځي. مونږ په هغې باندې کوشش کوو او ورسره داسې کوم معلومات چې مونږ ته مخته راځي نو هغه به هم مونږ تاسو سره ضرور چې کوم ده شیر کوو.
او ان شاء الله پر روانه ویډیو کې تاسو سره بیا چې کوم د مخامخ کیږو تر هغې مونږ ته راکړئ اجازت د الله په امان.